سلامونه ملګرو، ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله. دا د پرویز نادري ورور اکاونټ دی چې د زینوس کمپنۍ یو له لیډرانو څخه ده. هغه په لومړي ځل باندې $250 پانګونه کړې وه، خو وروسته د چې څومره ټیم کې ګټه کړې او د څومره کار کړی ده، خپله $250 سرمایه $6000 ته رسولې ده. یعنې تاسو هر یو که وغواړئ په زینوس کې د ډېرې کمې سرمایې څخه غټې سرمایې ته رسېدلی شئ. نو زینوس د زرهاو ډالرو ځای ده. په زینوس د سرمایې پیدا کولو ځای ده. یوازې محنت پکار دی، زحمت پکار دی، خواري ښکل پکار دي او نتیجې ترلاسه کیږي به. نو بل مهم ټکی چې ده هغه د سرمایې مدیریت ده، چې ډیر خلک د سرمایې مدیریت نه لري. ډیر خلک چې $50 وګټي هغه زر ویډرا کی مصرف کی، چې دا یو ډیر غلط ذهنیت ده. تاسو پرویز نادري ورور کتلی شئ چې هغه د $250 څخه پورته چې څومره ګټلي دي هغه یې بیا انویسټ کړي دي او په دې سره د خپله $6000 پانګونه لاسته راوړې ده. او دی اوس فعلا په زینوس کې $6000 پانګونه لري، چې دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده او دا یو ډیر غټ هدف دی د لپاره چې تر اوسه پورې ترلاسه شوی. هر یو موږ تاسو کولی شو چې په زینوس کې غټه سرمایه لاسته راوړو، که چیرې موږ تاسو خپلې سرمایې او ګټې مدیریت کو، کنټرول یې کو او هغه مصرف نه کو. هر هغه څه چې تاسو ګټئ هغه زر مه مصرفوئ، په هغه باندې زر شیان مه اخلئ. تاسو که $100 ګټئ، $100 بیا پانګونه وکړئ تر څو تاسو 200 نور وګټئ. چې کله مو 200 وګټل، 200 بیا پانګونه وکړئ تر څو تاسو $500 او $1000 وګټلی شئ. په دې ډول باندې خلک له وړو اهدافو نه غټو اهدافو ته رسیږي.